ژانر په خپل ذات کې څه شی ویل کېږي. ځینې ورونه دي چې یا پر مثال شاګردان دي چې هغوی په دې باندې سره نه خلاصېږي. ژانر فرانسوي کلمه ده چې د پښتو کې که وژباړل شي د ډلبندۍ یا د ډلې یا د صحبندۍ معنا ورکوي چې دا برخه چې دا برخه. یو څوک ایټالوي په نامه د لینې لومړی ځل دغه کلمه استعمال کړله چې قریب اویا اتیا کاله تر مخه وه چې د بیولوژي علم استاد و. د بیولوژي په علم کې دوه توکي جلا کړل سره دوه محورونه جلا کړل چې یو د نباتاتو ولې او بل ته حیواناتو ولې. نباتاتو په پښتو کې ترکودي ویل کېږي او دا نور ته څاروي ویل کېږي چې په دې څاروي کې په ناطق او غیر ناطق دا ترتیب سره ده. خو په هر صورت باندې د یو متن جوړول او سره جلا کول هغه اصلي معنی همدا ده چې دا ژانر ادبي ژانر د ادبي ژانرونو کې فرهنګ پر مثال په ډراماتیک ډول باندې په تراژیدي ډول باندې په مدح ډول باندې اوسېږي یا پر مثال په اخباري ډول باندې اوسېږي. دا هره ټوټه جدا دې ته ژانر ویل کېږي. چې دا خبره ارسطو هم په خپلو خبرو کې ارسطو 322 قاف میم کې ژوند کوو تر 488 همدې شاوخوا کې ده چې غلط اشاره ونه کړه همدې شاوخوا کې هغه ورته بوتیقا یا بوتیکا ورته ویل کېږي چې همدا چې وژباړل شول له دې ځینې ژانر معنا وصل شو. ژانر یعنې د په ادب کې په قلموالۍ کې د یوې ټوټې نه بلې ټوټې ته جلا کول د معنا ورکوي. نو دا ټوټې چې جلا کېږي د ژانرونو جدا کېږي دا وایي چې په ادبیاتو کې وایي چې څه ښکلی دی او څه ښکلی نه دی. خبرې ته رانږدې کېږو. مثلا په دې کې د استاتیک یا د ښکلا موضوع هم پکې تر بحث لاندې نیول کېږي چې وایي د هر هغه څه چې انسان ته خوښي وربخي او په خوښي کې ژوند ورکوي او له هغه څخه خوند واخلي. یو کلام دی که ته سپین مخ دی که د یو نجلۍ ډېر ښایسته صورت دی دا په مجموع کې ښکلا دی. چې په دې برخه کې خوشحال خان په خپل زمانه کې هم څه خبرې کړي دي یو شمېر نورو علماو هم لیکوالانو هم خبرې کړي دي چې ښکلا د انسان زړه ته یو قوت وربخي. وایي چې دا ښکلا په څه کې دی؟ وایي په روانو اوبو کې دی؟ هو بلې. په سبزه کې دی؟ هو بلې. د یوې ښایسته نجلۍ په مخ کې دی؟ هو بلې. او په یو ښایسته کلام کې دی؟ هو بلې. نو دا 4-5 موارد په دې حساب باندې چې دې ته ښکلا ویل کېږي. نو ښکلا په ادب کې شته ده. نو که چېرې تاسو کوم څه لیکئ نو هغه باید ښکلي واوسي. د ښکلي په مقابل کې یعنې په مقابل جهت کې بدرنګه دی. نو معلومه خبر ده نو چې دا ښکلی دی دا بدرنګه دی. نو سړی باید څه ونه لیکي چې هغه کې خو د ناخواسته بدرنګي پکې موجوده واوسي بلکې یو څه باید ښکلی ولیکي او چې عنوان ورته ټاکي عنوان یې باید معجز یعنې لنډ او پرمانا چې ډېر مفاهیم په هغه ځای کې شامل شوي اوسېږي داسې عنوان واوسېږي چې د هغه متن یا د ټکسټ یا دغه ژانر هغه ښکلاتوب لا زیات شي او چې ودې ولوستل وایي چې دغه ټوټه بیا ولولم. وایي چې له سره شروع وکړي هغه ټوټه بیا ولولې بیا چې نه دغه نور یې ولولم دا نور ولولم. رښتیا ما ته څو تنو داسې ځوانان هلکانو ما ته یو کتاب یې راکړه ګمان کوم چې برهاني څه رقمي تخلص و د لغمان ځینې دي خو په دري باندې معمولا هغه کوي نه پوهېږم چې بیا ما ورته مالدا ته خپله لیکلی دی بیا ده راته ویلې بل استاد ما خو ونوشته که دی بیا یو قسم خجالت هم شلم دویم ځل بیا ورنه پوښتنه وکړم مالدا ته خپله ودې لیکل دا وپوهېدی چې زه په دې باندې شکمن یم. بیا راته ویل یک استاد ایرانی مو بود برای ما رو بسازی کرد و ما را نوشتم. رښتیا چې ما چې لوسته بیا مې بیا یې ولولم چې بیا یې ولولم حتی څلورو ساعتونو پورې دغه احساسات زما البته داسې وو چې نه غواړم په ډېره تبصره وکړم چې زه دې ته مجبور کړلم چې دا څو دفعې زه ولولم یو ښکلا پکې موجوده وه.
ګرچې هغه مشکل یې درلوده، یعنې مشکل یې په دې پکې و چې د اوسني زمانې سره د موږ تاسو دونه ډېر چسپ نه خوړ. هغه پخواني مشکلات د وطن پکې تمثیل شوي وو چې دا کې اکثرت یعنې ویرینه پکې وه، تراژیک حالات پکې وو او دا یو خیالي هغې ورته ټاکلی و، قهرمان ورته ټاکلی و چې دی نه به څه جوړ څه جوړ نه شي. نو په همدې خاطر باندې دا ضرور دی چې د مضمون د ښکلا په خاطر باندې او دغه د متن د ښه جوړولو لپاره دا د لغاتو، د جملو او د اصطلاحاتو یا د ګړدودونو وړل سره دا بیخي ضرور دی. ځینې کسان دي چې دغه عناوین داسې جوړوي چې زه د ورځپاڼې ما ته هره ورځ درې څلور ورځپاڼې راته راځي چې دغه ویې ګورم بدون دې څخه چې دا نوم یې ولولم وایم دا د فلاني مضمون دی. مثلا د یو لیست د هغه وي په عنوان وي، د عنوان ټاکل د متن ښکلا زیاتوي، لنډ او معجز پر مفهومه باید واوسېږي، داسې باید ونه اوسېږي چې هغه یعنې ستونزه پکې واوسېږي یا دغه ټول مضمون په همدې عنوان کې ټاکل شوی اوسي، بل ته مضمون مابین متن باید ونه لولي. یو او بل تاسو لیکوالان یاست په دې کې فکر وکړئ چې کله کله چې تاسو یو متن لیکئ د عنوان په ټاکلو کې سعی وکړئ چې څه ابهام هم باید موجود واوسېږي چې خلک یعنې لوستونکی چې هر څوک دی د تا دغه مضمون ولولي چې والا دغه نقطه لغ دی پکې ماته مبهمه ده، یعنې تاریکه ده راته، زه وګورم چې په دې کې څه راغلي دی، بیا چې همغه نقطه ته رسېږي بیا پلاټ ته رسېږي، لوړ ځای ته رسېږي، بیا وایي چې والا په دې ځای کې دغه د قهرمان مرسال معلوم نه شو، څه رقم کېږي، بالاخره بیا یې لولې تر پایه پورې رسېږي. نو ځکه دغه لیکل او هغه ته ښکلا ورکول د خپله باندې یو غټ هنر دی او د شعرت هغه زړه یا عمق په همدې کې نغښتی دی چې یو څوک چې لولي هغه باید جذب کاندي او مرجوب شي ورته، که څه حماسي دی، که څه مدحي دی، که څه مرثیه دي او یا نور موارد دي. بل هر هغه څه چې لکه د ژانر غوندې هغه ته ورداخل شوي دی د افغانستان ادبیاتو ته، بل د سینډګام یعنې سین یا نون ټې ګاف میم سینډګام اصطلاح دی چې نوې راغلی دی چې ما ځینې څو تنه پوښتنه وکوله، بیا ما ویل تاسو کې ملګرو کې داسې کوم څوک واوسېږي چې په دې هکله باندې ورته دا خبره نه وي واوسېږي، زه به اوس رسي ورته په لنډه توګه باندې ورته دی ته تشریح ورته ورکړم. او بل د پاراډایم موضوع دی او تعداد نور موضوعګانې هم شته دي. دا که چېرې موږ تاسو تجزیه کړو هغه اصلي موضوع یې له سنټر نه اخیستل شوی دی. یعنې ما دا د ښاغلي اسدالله غضنفر او د ښاغلي نجیب منلي صاحب کتاب دی، ډېر غټ کتاب دی که نه، دا چې ظاهري دوه فصله به یې ولولي، دوه فصله خو ډېره غټه خبر ده چې دې کې دا خبرې په دې کې مبهمې دي. خبره بلې خوا ته ځي خو پرېږده چې دا خبره زه هم ووایم چې ځکه تاسو ځوانانو ته څه پکار ده. موږ هغه زمانې کې چې د سالکانو په 19 یا 19 صنفونو کې په همدغه نه شروع یوه سلسله به په ایران کې چاپېدله، ګمان کوم تاسو به اسلامان صاحب شاید فاکولټې کې دا لوستلي واوسېږي، د چمدانم په نامه باندې کتابونه وو چې وبه لوستل پایه پرې دومره کتاب به وو، البته سیاسي مبارزوي کتابونه به وو. په پای کې به چې رسېدلي چې دغه زلیخا نرد ښځه بس نه پوهېدلې، دا عام دونه قصد نه داسې کار کول ځکه چې دغه ځوان نسل په کنجکاوي کې اخته کړي، ځکه هر څومره سره کنجکاو شي په همغه اندازه باندې سړي ځان انډرسټاینډ جوړ کړي چې هغه په 18 کلنۍ کې وشي کولی باید اټوم به طور مثال جوړ کړي. یعنې دلته مغز کې بعضې کورتکسونه بعضې مراکز شته چې هغه نوي مراکز ایجادېږي، هغه ته عمیق فکر کوي چې یو څه ورځنې فرض مثال تاسو واخلئ یو څه ورته ورکړئ. بیا هغه سلسله تقریبا په د اخرنیو
د خمیني انقلاب شو شو به دغه سلسله له منځه نه لاړله هغه تېر زمانه د حزب توده په زمانه کې وه او په همدې خاطر باندې یو شمېر لغات او اصطلاحات به هغلته چې ورغلل افغانستان ته به کم راغلل اوس دغه شی چې زه ورباندې بحث کوم دغه موضوعګان افغانستان ته کمې راغلي دي په ادبیاتو کې تقریبا په دغه 10 کلونو کې سره لاندې باندې کېږي د دې خبرې معنا په دې کې دی چې مثلا د یوې مادې یا د یو جملې یعنی جمله باید جوړه ونه اوسېږي ته باید معنا ورنه اخیستلې واوسېږي مثلا وایي ما ته د تورو جامو یار راوله ما ته د تورو جامو یار راوله تور جامې او یار درې واحده شو یا درې څیزونه شول چې په دې بیت کې راغلي دي السلام علیکم دې کې راغلي دي نو په دې کې هغه مرکزي څیز څه شی دی مرکزي لغت یې هغه په اصطلاح څه شی دی هغه یار دی که نه تورې خو دا سړی هم تورې اغوستلی دي دې سړی هم تورې اغوستلی دي جامې تا هم اغوستلي ما هم اغوستلی دي هغه اصلي شی څه دی یار دی نو دلته مرکزات یار دی نو چې ته یار ورته راولې د تورو جامو یار به راولې نو چې د تورو جامو یار ته راولې هر یار خو نه هر څوک خو د تورو جامې چې اغوستي هغه د دې نجلۍ یار نه دی که نه دلته نه ته باید پلټنه وکړې تعمق باید وکړې چې په دې کې دغه حالت ته ته باید دا پیدا کړې چې دې ته موږ پراډایم ورته ویل کېږي یعنې په تناقض فکري باندې ته باید دا انتخاب کړې هغه مضمون چې د ولوسته چې صورت یې داسې دی یعنې مخ یې داسې دی ابرو یې داسې دي سترګې دغسې دي فرض مثال پوهه یې دغسې دی داسې خیزک وي داسې جستک وي څومره ښایسته لبسرین یې وهلي د سترګو کې فرض مثال دا دی سینې به تلي په طور مثال پنډه چاغه سپینه دی فرض مثال ولا د دغه سړي د فلاني لور دی نو دا به دغه ځای کې پیدا کړي نو په همدې خاطر باندې دغه موضوع د سینګام او پراډایم په نامه باندې یادېږي یعنې د یوې جملې د مرکزات محور پیدا کول او د هغې تناقض فکر کول دې ته همدا اصطلاحات و چې تاسو ته مې دا خبرې عرض کړو د دې په څنګ کې بیا یو شمېر نور اصطلاحات هم شته دی چې یو د هغې جملې ځینې دا ده چې دغه ته پراټکس ویل کېږي چې پراټکس هغه شي ته ویل کېږي چې ټکسټ چا چې فاکولټي د ادبیاتو لوستلي دغه په دې باندې پوهېږي یو متن ته ویل کېږي دا یو متن دی دا متن ته ټکسټ ویل کېږي پارا متن پارا این اخوا یعنی د متن څخه اخوا ته نو دا خو زه دې کوشم ساده جواب باندې خبرې وکړم دا یو متن دی که نه دا یو متن دی که نه نو دې څخه چې اخوا واوسېږي دا باندې څه شی وي تا سره خپل باید چا سوال ووسي له دې نه چې اخوا ته واوسېږي خو دا پوښ به واوسېږي که متن خو دا متن شو که نه دا متن شو تاسو چې وکړه نو چې داسې واوسېږي اخوا ته به دا پوښ واوسېږي ښکلا به د کتاب واوسېږي د دې دپاره چې کوم انځور انتخاب شوی دا به واوسېږي د شاعر نوم به واوسېږي تقریر کننده به واوسېږي ځکه چې د دې اصطلاحاتو په څنګ کې د پراټکسټ کلمه هم کارول کېږي نو معنی یې په همدې کې دی چې یعنې د متن څخه اخوا ته نور څه چې په کتاب کې دي هغه باید د یو چا چې هغه لوستونکی دی د ده هغه د دې کتاب شیریني به د دې په کام کې باید پاتې واوسېږي چې وړه دا پلانی نمبر کتاب زه راواخلم زه یې وګورم څه ښایسته پوښ لري څه لري دې حالت ته د پراټکس ورته ویل کېږي چې دا هم د کتاب په لوستلو باندې د کتاب په صحافت باندې او د متن په لیکلو باندې او د یو چا چې هغوی یعنې د دې علاقمند دي د دې په لوستلو باندې اغېزمنتیا لري د هم د ادبي ژانرونو څخه یو دی چې دا باید ورباندې بالخصوص ځوان قشر زموږ دې باندې باید وپوهېږي بل پارادکس دی پارادکسک چې دې هغه بل لغت یې پارادکسیکل دی د دې خبرې معنا په دې کې دی چې یو څه وایي اما بیا په هغه کې غلطي مابین ته راځي غلطي مابین ته راځي فرض مثال ته د یو مبارزې شکل تشریح کوي چې په تېرو وختونو کې په دې ځای کې دغه حکومتونه و دا و چې دا و د دوی د مبارزې هغه بڼه ته تشریح کوي چې هغه بڼه په جامې کې چسب نه خوري د هغه پر خلاف باندې واوسېږي یعنې
مبارزه یا د لیکنو یا فرض مثال د په کور کلی کې چې کوم څوک لیکوال دی د هغه یو داسې ماده به اوسي چې هغه متنازع فیها واوسېږي متنازع فیها واوسېږي یعنې له جنجاله ځینې ډکه موضوع واوسېږي چې په دې باندې 2 نفره کښېني په دې باندې 15 نفره فکر وکړي هغه مسله باید حل کاندي چې دې ته بیا څه ورته ویل کېږي پارادکسیکل ورته ویل کېږي چې یعنې له تنازع ځینې ډکه موضوع چې په یو ډرامې کې یا فرض مثال په یو مرثیه کې یا ناولونه کې یا په یو متن کې سړي دپاره یو مشکل پیدا کوي بیا ته همغه مشکل ځان سره اخلي بیا تا دپاره شپه چې ځې فکر کوي بیا ته یو د خوب ګولۍ اچوي چې مشکل ولې څه پیدا شو زه ولې دونه پریشانه کړې ولې دونه خفه کړلم په داسې سره چې هغه بیا خیالي خبره واوسېږي هغه بیا خیالي خبره واوسېږي نو ځکه دغه متنونه د افغانستان ادبیاتو ته جدید راغلي و د باندې ما بحث وکړو په دې امید که به تاسو سره سوالونه وشي تاسو په خدمت کې دومه خبره چې ما تاسو ته عرض وکړو هغه په دې کې دی چې د 2020 کال یعنې 1920 لمریز کال د سنبلې په نهمه باندې په کابل کې یوه لویه جرګه جوړه شوله په دې کې د لارې پښتونخوا د دې ځای یو شمېر لوی شخصیتونه سره راټول شول په دې کې د محمد ظاهر شاه زمانه وه ویې ویلې چې موږ د ډیورنډ د هغې کرښې او دې خواته په مجموع کې یو واحده خاوره ده او دا زموږ دپاره قیمت لري دا موضوع په همغه ځای کې هم د اسمبلې دې تصویب کړله پس له هغې څخه بیا هر هغه څه چې په پیش ویل کېدل هغه یې تایید کړل او هر هغه څه چې په موږ باندې یعنې په افغانانو باندې تحمیل شوي وو له هغې نه یعنې هغه ځینې یعنې صرف نظر وکړو دا د یوه خبره بیا په دې کې 2 موضوعګانې یا 3 موضوعګانې نور په دې کې څه دی چې لنډ باندې وایم چې یو د هغې جملې ځینې دا دی چې د 1893 میلادي کال د نوامبر 12 سر مرتعمر دیورن د هند د وایسرا لخوا ځینې چلمسفورد و له هغې ځینې د حرکت وکړو د 104 نفرو سره چې په دې کې ډېر کسان د سره شامل و څه باډیګاردان فیصله سره و څه پکې ډاکټران پکې و څه پکې بیتران پکې و څه کابل ته راغی په منطقې د بطخاک په دې ځای کې دې سره د یو ټولې عسکرو لخوا ځینې پذیرایي شول دی بیا راوستل 40 ستون ماڼۍ ته د 40 ستون په ماڼۍ کې دې 40 ورځې پاتې شول امیر عبدالرحمن خان بیا د جدید خواهش پر بنا باندې د خپل وجود سره وکړ د سره مجلس وکړو هغه اصل متن ما خپله په هند کې دا خبره وکتله نه مې کړله پیدا بیا کوشش وکړو زما بل کتاب دی په هغې کې دا خبره لیکل شوې دی افغانستان له احمدشاه و شاه امان الله خان غازي پورې په دې کې دا خبرې راغلې دي خو خیر ما هم ځان سره راوړي به تاسو ځینې به تاسو استفاده وکړئ 12 د نوامبر 1893 کال سر مرتعمر دیورن چې دیورن د پلار نوم و هغه هم یو استخباراتي سړی په لندن کې ژوند کوي د ده زوی د افغانستان د خاورې لپاره متخصص و دی د برطانوي هند څخه حرکت وکړو راغی د کابل بطخاک منطقې ته البته قبلا نه د ټلګرام په واسطه باندې خبر ورکړو کابل په دې باندې آمادګي درلودله بیا د هغه ځای کې پذیرایي کړلو د 104 نفرو سره و په دې کې یو شمېر نظامین جغرافیادانان ډاکټران د څارویو ډاکټران میخانیکي کسان محافظین د سره یو ځای د شاهزاده حبیب الله خان لخوا ځینې پذیرایي شو راغی د چلستون ماڼۍ ته دې 40 ورځې په همدې ځای کې پاتې شو پس هغه ځینې بیا د ده د هیلې په بنا باندې هغه به د کابل ارک نه به جوړ شوی و یاقوت شاه خان لوګري د کابل ارک نه به جوړ کړی و
خو په هر صورت باندې بیا د سره څه کاغذونه وو او یو نقشه ورسره وه. د دې نقشې پر بنا باندې د امیر سره خبرې وکولې. امیر ورسره دا ونه منله او ترجمه هم د خپله به کوله او خپله به سره خبرې هم کولې. خو هر څه چې وو د پردې شاته داسې ویل کېږي په تاریخونو کې مې راغلي دی چې د پردې شاته هم کوم څوک ناست و هغه دا خبرې ځان سره لیکلې چې څه وایي څه نه وایي. خو په هر صورت باندې دی وشو کولی چې یو شمېر ځایونه د افغانستان د سیمې څخه جلا کړي چې هغه بیا تاسو د یاداشت درکوم خبره رالنډه کوم چې چترال و نه پوهېږم بونیر ده او دې خواته چاغې ده او دې خواته ژوب ده دې خواته پشین ده یو شمېر نور ځایونه دي چې هغه د واخان نه شروع کېږي د نیمروز تر سرحده پورې چې 2440 کیلومتره په عرض باندې په طول باندې 2200 دلته یاداشت ده 2640 متر مربع کیلومتر مربع په اندازه باندې د ځمکې د افغانستان څخه جلا کړي او دا سره فقط د خولې یا د سر په خوځولو باندې ورسره امیر ومنله. بیا دا خبره هم ثبات شوه. دې کې اووه مادې موجودې وې په انګریزي باندې دا متن نشته شوی و بیا وروسته په پښتو په دري باندې دا ژباړل شوی ده. په هر صورت باندې دا سیمه ورڅخه د افغانستان څخه جلا شوله او دا خبره کاملا تحمیلي وه او تر اوسه پورې د افغانانو دا خبره یعنې د فیبلیت په نامه باندې یعنې د یو خیالي غیر واقعیتي متن په توګه باندې دا منلې ده. یعنې د فرضي کرښه ده د افغانستان دپاره د منلو وړ نه وه چې په دې کې یوه بله برخه بله موضوع پکې هم مابین راغله چې هغه کې د فاتا موضوع ده. فاتا موضوع تاسو دپاره شاید یو تعداد ځوانانو دپاره شاید دا خبره نه وي اوسي چې فاتا څه شی ته ویل کېږي چې ما په دې باندې مکس کړی دی. فاتا دلته ویلي دي چې Federally Administrated Tribal Area FATA فاتا یعنی د دولتي تنظیماتو په واسطه باندې د یوې سیمې ساتل معنا یعنی د قبایلو ساتل معنا د خبره همشه ده چې دې ته فاتا ویل کېږي چې په دې کې اووه ایجنسۍ موجودې وي او شپږ سرحدي سیمې په دې کې شامل وي. خو په هر صورت باندې چې دا هم د همغه د امیر عبدالرحمن خان د زمانې مشکلاتو چې بیا وروسته پاتې شول دا د یوې لایحې پر بنا باندې چې هغې لایحې ته د FCR ویل کېږي. FCR یعنې د خبرې معنا دا ده چې د قبایلي پوځداري قانون چې دا به د FCR په واسطه باندې کنټرول کېږي او هلته به ځان ته قوانین لري د هغه قانون پر بنا باندې به دغه سیمې اداره کېږي. نو د فاتا یا FCR موضوع په همدې ځای کې نغښتی و چې هغه مربوط په څه شي پورې ده مربوط په ډیورنډ کرښې پورې و چې په دې امید باندې چې تاسو ته مې څه مواد درکړي واوسي که ضرورت واوسېږي نو تاسې به دغه زما خبرې تاسو سره خلاصې دي په دغه رسمي کتاب کې دا انګلیسي متن دی د ډیورنډ د کرښې او په دې خواته پښتو متن هم شته دی. بیا د دې پروګرام په پای کې دا ځان سره په تاسو ځان سره یاداشت کړئ او دا به ښه خبره واوسي چې هغه مشکل که په راتلونکي کې تاسو پیدا کېږي هغه به حل شي. مننه کوم تاسو ټولو څخه. مهرباني.